بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې په خیریت سره به یې. زه یم رحیم زاده او ستاسو په خدمت کې یو بیا د انګلیش ګرامر په سلسله کې د یو لیکچر سره حاضر یم. زه به دا لیکچر په پښتو او انګریزي ژبه کې پیش کوم. راځئ چې د ننني لیکچر سٹارټ واخلو. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی نو هغه ګرامر په باره کې دی چې د ګرامر سمپل ډیفینیشن څنګه دی. واټ از ګرامر؟ د ګرامر ډیفینیشنز خو داسې تاسو ته به ډېر شی میلاو شي، خو دا یو سمپل ساده ګرامر ما راغستی دی، د هغې ډیفینیشن ما راغستی دی. ګرامر از ا سیټ آف رولز اباؤٹ ا لینګویج. ګرامر چې دی دا په سادو الفاظو کې د یو ژبې د هغې قوانینو، اصولو او ضابطو مجموعې ته ویلی شي کوم چې د یو ژبې د زده کړې دپاره، یعنې د یو ژبې د لیک، لوست او وینا دپاره ضروري پکار وي. دا زموږ سره ساده د انګریزۍ ژبې یا د یو ګرامر چې دی دا ډیفینیشن شو. زموږ سره چې کوم نیکسټ ټاپک دی هغه د الفابیټس په باره کې دی، کوم ته چې موږ په پښتو کې توري وایو یا ورته حروف وایو. وټ آر الفابیټس؟ وټ آر انګلیش الفابیټس؟ الفابیټس څه ته ویلی شي یا د انګریزۍ حروف څه ته ویلی شي؟ الفابیټس، انګلیش الفابیټس، a set of symbols or letters in a fixed order used when writing a language are called alphabets. توری یا حروف چې دي دا د یو ژبې هغه نشاناتو ته ویلی شي کوم چې د یو ژبې ماهرین، لینګویج ایکسپرټ کوم دي هغه دا هغې جوړوي، دا هغوی ډیولپ کوي. او دا توری چې دي خاص قسم ګرافیکل شیپ لري، یو خاص شکل لري او یو خاص اوازونه لري. د هرې ژبې د لیک لوست لپاره خاص تعداد کې توري استعمالیږي، د هغې خاص اوازونه وي. د انګریزۍ چې ده زموږ سره انګلیش الفابیټس دي، there are 26 letters in English language which have a specific graphical shapes and sound. They have the following two types. د انګریزۍ ژبې زموږ سره شپږ توري دي او د دې خاص قسم یو ګرافیکل شیپ دی، یو خاص شکل لري، یو خاص اواز لري. او د لیک په بنیاد سره زموږ سره د دې بیا دوه قسمه دي. یو قسم موږ هغې ته وایو کیپیټل لیټرز، یعنې غټ توري چې هغه موږ داسې لیکو، او بل قسم زموږ سره دي واړه حروف یا توري سمال لیټرز چې هغه موږ داسې لیکو. دا نننی زموږ لیکچر و د ګرامر ډیفینیشن په باره کې او د انګلیش الفابیټس په باره کې معمولي شانتې کوشش و. امید لرم چې تاسو به دې نه څه نه څه پیدا واخلئ. ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه. خدا حافظ. We have 26 letters in English language which produce 44 sounds. These sounds are also called phonetic sounds. We divide these 26 letters into two types of letters. These are vowel letters, which are 5 in number, and they are A, E, I, O, U. And the second group is consonant letters, which are 21 in number, and they are from B to Z. Vowels letters are very important in English language because they produce vowel sounds. They produce 20 types of vowel sounds. These 20 types of vowel sounds are further divided into 3 subgroups. These are short vowel sound, they are 7 in number, and long vowel sound which are 5 in number,
And the third one is double vowel sound, which are also called diphthongs. They are 8 in number. These vowel sounds are pronounced from the different parts of our mouth, which we will discuss in the coming chapter of phonetics. The second group, which are called consonant letters, they are also very important in English language. They produce 24 types of sound which are called consonant sounds. These consonant sounds are further divided into subgroups. Voiceless consonant sound, which are 8 in number, and voiced consonant sound, which are also 8 in number, and other consonant sound which are also 8 in number. These consonant sounds are considered also very important in English language. We will discuss these sounds in the coming chapter. زمون سره په انګریزي ژبه کې شپږ لیټرز دي چې موږ ته حروف وایو. دا شپږ لیټرز چې کوم دي دا څلوېښت اوازونه پیدا کوي. دې اوازونو ته موږ فونیټیک اوازونه هم وایو. دا شپږ لیټر چې دي دا تقسیم شوي دي په دوه ګروپونو کې، په دوه قسمه لیټرز کې. یو قسم ته موږ وایو واول لیټرز چې دا زموږ سره پنځه دي، او دا A E I O U دا پنځه زموږ سره واول لیټر دي. او بل قسم زموږ سره کانسوننت لیټر ورته ویلی شي. دا زموږ سره 21 دي، او دا د بي نه والا د زیډ پورې ما سوا د واول نه دا په دې مشتمل دي. واول چې دي دا ډېر زیات اهم دي د انګریزي په ژبه کې، ځکه چې دا زموږ سره شل قسمه واول ساوند پیدا کوي. دا شل قسمه واول ساوند چې دی دا موږ مزید تقسیمو بیا په دریو ګروپونو کې. یو ته موږ وایو شارټ واول ساوند چې هغه اووه قسمه دی، بل ته موږ وایو لانګ واول ساوند چې هغه پنځه قسمه دی، او بل ته موږ وایو ډبل واول ساوند چې هغه اته قسمه دی. د ډبل واول ساوند ته ډیپتانګ هم ویلی شي. واول چې دي واول ساوند چې دي دا د انګریزي په ژبه کې ډېر اهم دي، او دا زموږ د خولې د مختلفو ځایونو نه ادا کېږي. نو دا به موږ په راتلونکي لیسنس کې به دا انشاءالله موږ ډسکس کوو. اوس راځو کانسوننت ساوند طرف ته، کانسوننت لیټر طرف ته. کانسوننت لیټر څنګه چې موږ وویل دا 21 دي په تعداد کې، او دا 24 کانسوننت ساوند پیدا کوي. دغه ساوند موږ مزید تقسیمو په دریو ګروپونو کې چې هر یو په اته اوازونو باندې مشتمل دی. یو ته ویلی شي وایسلیس کانسوننت ساوند، وایسډ کانسوننت ساوند، او ادرس کانسوننت ساوند. دا دواړه قسمه ساوند چې دي دا د انګلیش ژبې لپاره ډېر اهم دي. دا د خولې د مختلفو ځایونو نه ادا کېږي. دا ځان له یو غټ علم دی. دا به انشاءالله موږ د فونیټکس چې کوم لیسنز مخکې روان دي دا په هغې کې موږ ډسکس کوو. امید لرم چې تاسو ته به څه نه څه آیډیا شوي، او چې یو ټکي تاسو زده کړئ دا غټه خبره ده زموږ دپاره. موږ خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پاک هم حاد او باد ساته. خدا حافظ.